شعیب علیه السلام عرب نبی دی، نسب او شجره و مدین ته رسیږي چې مدین ابن مدیان او مدیان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی. شعیب علیه السلام په هغه قریه کې مبعوث کړه سو چې هغه قریه ته هم مدین ویل کیږي، او هغه قبیله چې په دغه ښار کې اوسېدل و هغو ته هم مدین ویل کېده. نو دغه عربي قبیله چې شعیب علیه السلام پکښې مبعوث سو مدین بلل کېده، او دغه قریه هم د مدین په نامه یادېدل. د مدین قریه د نن ورځې په اردن کې د معان و هغه مشهوره ښار ته نږدې واقع و چې دا منطقه و بحیره لوط ته هم نږدې. بحیره لوط په پخوا کې نه وه موجوده، خو کوم وخت چې جبریل علیه السلام د الله عز وجل په امر د لوط علیه السلام د قوم ښار د بیخه وکشي تر اسمان پورې پورته کوي او بیا یې پر ځمکه نسکور کوي، پر هغه ځای دغه بحیره په وجود راغله چې اوس بحیره لوط ورته ویل کېږي او د بحر المیت سره واقع ده. د شعیب علیه السلام قوم کفار او فجار و، لارې نیولې، قطاع الطریق غله وه، د قافلو او تجارو په لارو کې به درېدل، په اوسنۍ اصطلاح د ګمرک محصول به په زور ځینې اخیسته. پر دغه لارو هیڅوک نه سوای تېرېدلی چې دوی یې د مالو د سمه حصه په زور نه وای ځینې اخیستې، او دوی په خپله هم چمبازه خاین تجاران چم او خیانت پکښې نشته. شی چې به یې رانیوی په ترازو کې لوی کاڼي ایښوي، او چې خرڅاوه به په ترازو کې به کوچنی کاڼي. او تاسې ته معلومه ده چې ټول انبیا علیهم السلام سره له دې چې اصلي وظیفه یې و وحدانیت او سالم عقیدې ته د خلقو دعوتول دي چې عبادت باید خالص لله رب العالمین ته وي. خو دغه رنګه اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وظیفه هم درلوده. مثلا موسی علیه السلام د فرعون د ظلم او طغیان په مقابل کې ولاړ، شعیب علیه السلام د اقتصادي مسئلې په مقابل کې ولاړ، هلته په بازارو او تجارو کې چم او خیانت نشر و. لوط علیه السلام د یو بل اجتماعي مسئلې په مقابل کې ولاړ. نو د انبیا علیهم السلام څخه هر نبی پس د عقیدې څخه د یوې بلې مسئلې په مقابل کې هم ولاړ. ورونو، دین یوازې عبادت او عقیده نه دی، بلکې پر صحیح او واقعي قوانینو ژوند کول هم د دین څخه دی. مسلمانی یوازې دا نه ده چې یوازې لمونځ او عبادت کوه، بلکې په دنیوي امورو کې به هم د دینی قوانینو پابند او ملتزم یې. دا د انبیا علیهم السلام منهج او طریقه ده. که به په قوم کې یو خطا او انحراف موجود و، نو انبیا علیهم السلام به د عقیده او عبادت طریقه هم اصلاح کول، او د هغه انحراف په مقابل کې به هم په شدت سره درېدل. هر قسم انحراف چې به و، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، د هغه انحراف د اصلاح دپاره یې زحمت او تکلیف ایستی. نو په مدین کې د عقیدې تر مسئلې وروسته مهم او عمده انحراف اجتماعي انحراف چې هغه د تجارو غلطیا و، چم او خیانت پکښې ډېر و، او د عقیدې په متعلق دغه د مدین قبیلې د یوې درختې عبادت کاوه چې و دغه درخت ته ایکه ویل کېده. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. او الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي كذب أصحاب الأيكة المرسلين، یعنی اصحاب الأيكة ورسولانو ته نسبت د درواغ وکړي، رسولان یې درواغجنان بلل، العیاذ بالله. ښه، دلته یوه پوښتنه ده، هغه دا چې اصحاب الأيكة یا د مدین قبیلې خو یوازې شعیب علیه السلام درواغجن وبلئ، العیاذ بالله. نو الله عز وجل ولې وفرمایل مرسلین، یعنی د رسولانو تکذیب یې وکړي، او دوی د یوه رسول تکذیب کړی. جواب: د یوه رسول تکذیب د ټولو انبیا علیهم السلام تکذیب دی، ځکه د ټولو دعوت یو دی،
ټول انبیاء علیهم السلام خپل امتونه ودغه ته دعوت ول ان يعبدوا الله واتقوه واطيعون، یوازې د الله عز وجل عبادت کوئ او د هغه جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتئ او زما اطاعت کوئ. دا د انبیاء علیهم السلام دعوت. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نو هر هغه څوک چې یو دغه انبیاء علیهم السلام څخه ونه مني، د هغه څخه انکار وکړي، وا د ټولو څخه منکر او پر ټولو کافر شو. نو ځکه الله عز وجل فرمایي کذب اصحاب الایکة المرسلین. حال دا چې دوی یوازې شعیب علیه السلام کاذب وبلل. شعیب علیه السلام په خپل قوم د مدین په ښار او د مدین په قبیله کې مبعوث کړل او د علیه السلام د خپل قوم په دعوت شروع وکړه. الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم او ليجلي مو مدين ته د دوی قومي ورور شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام خپل قوم ته وویل ای زما قوم د الله عز وجل عبادت کوئ، نسته تاسې ته هیڅ معبود بیله د جل جلاله څخه. په تحقیق تاسې ته ستاسې د رب د طرفه ښکاره دلیل راغلی، یعنی زما د صداقت دلیل تاسې ته ښکاره سوی دی. کمه د نصیحت خبره چې درته کوم هغه قبوله کړه. شعیب علیه السلام و دوی ته معجزې راوړې وې. ورونو، هر نبی خپل امت ته معجزه راوړل او ښکاره کول د پاره د دې چې دی پر حق. موږ څنګه د یو نبی او هغه انسان په مابین کې فرق کولای سو چې د نبوت دعوه یې کړې وي؟ نبی معجزه ورسره راوړي. هیڅ داسې نبی نشته چې خپل قوم ته یې معجزه نه وي راوړې. معجزه څه شي ده؟ معجزه هغه کار ته ویل کېږي چې د عادت څخه مخالف وي، داسې کار چې د بشر په قدرت کې نه وي، داسې کار چې د کون او مځکې د قوانینو څخه د باندې او مخالف وي. مثلا د مړي ژوندي کول، یا یوه لو ډبره چې وي او د نس څخه یې لو غټه اوښه راوځي، یا لکړه غورځول کېږي د هغه څخه ژوندی مار جوړېږي، ځغلي او تګ کوي، او داسې نورې معجزې. مقصد دا چې هیڅ داسې نبي نشته چې د هغه سره دې معجزه نه وي راغلې. دا د پاره د دې چې خلق د نبي او د هغه چا فرق وکړي چې په درواغو د نبوت دعوه کوي. نو که اوس هم یو انسان د نبوت دعوه وکړي، د هغه څخه باید معجزه وغوښتل شي. ورته وایو معجزه دې څه شي ده؟ او د معجزې دپاره شرطونه هم ایښودل سوي دي. اول دا چې داسې کار به وي چې د عادته به مخالف وي، خلق به د هغه کار د کولو څخه عاجز وي، د کون قوانین به ماتوي، او دا معجزه به الله عز وجل د یو صالح سړي پر لاس ښکاره کوي چې هم به نر وي او هم به صالح وي. د ښځې څخه معجزه نه قبلول کېږي. الله عز وجل فرمایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الیهم، او نه ولېږلي موږ د مخه تر تا مګر سړي، نه ملایکې، نه جن، نه ښځې، چې موږ به دوی ته وحی نازلول. او د معجزې د شرطو څخه بل دا دی چې په دغه معجزه سره به خلق تهدیدوي، یعنی خلقو ته به وایي که زما نبوت نه مني تاسې هم دغسې کار وکړئ، او هر وخت چې د ده اراده وي دی وغواړي دغه خپله معجزه به ښکاره کولی شي. معجزه داسې نه ده چې خاوند یې د هغې په پېښېدو نه خبرېږي، بې له ارادې ځینې پېښه شي او بیا وایي والله داسې وشوه، یا دی به وایي اوس به داسې وسي او هغه به هم پېښېږي، د ده په اراده به او خلق به په تهدیدوي. نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزه راوړه او ښکاره یې کړه. الله عز وجل فرمایي چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل قد جاءتکم بینة من ربکم، په تحقیق تاسو ته د خپل رب د طرفه ښکاره دلیل راغلی دی چې زه صادقه او نبي یم، او اوس نصیحت ورته کوي. فاوفوا الکیل والمیزان، نو خلقو ته پوره پیمانه او پوره تول ورکوئ.
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او خلقو ته د هغو حقونه کم مور کوي. پر خلقو ظلم مکوي چې د خلقو حقوق اخلي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او په مځکه کې فساد او خرابي مکوي پس د اصلاح څخه د مځکې. لارې منیسي، غلاوي مکوي، خیانت مکوي. ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. دغه اصلاح او امانتداري ستاسو لپاره خیر او بهتره ده که تاسو مؤمنان یاست. د بندگانو د حقوق ساتنه او یو تر بل صحیح او شرعي معاملات کول د الله جل جلاله په حضور دونه مهم او ضروري کار دی چې هغه د یو جلیل القدر رسول شعیب علیه السلام خاص وظیفه وګرځول او دغه خیانت او غلط معاملو په خاطر یې یو پوره قوم په پناه او هلاک. خو بدبختانه نن ورځ زموږ د زمانې پرهیزګاران هم چندانې و امانتدارۍ ته او ښې معاملې ته توجه نه لري. پیسې دې وګټم په هره لار چې، خو په حقیقت کې و خلقو ته د ډېر یا لږ مالي تاوان رسول او په وطن کې فساد او فتنه جوړول، ناحقه د خلقو وژل او آزارول، غلاوي کول، په امانت کې خیانت کول یا په وطن کې الګوله شور ماشور جوړول، د امن او امان خرابول د هیڅ یو ایماندار انسان عمل نه دی. او شعیب علیه السلام نور هم خپل قوم ته د نصیحت په ډول وویل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. د تجارت او قافلو په لارو کې مکښېنئ چې ګمرک او محصول ځینې اخلي، خلک بیروي، که مو دغه محصول رانه کوي داسې او داسې به در سره وکړو. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. او تاسې د الله جل جلاله د لارې څخه خلق مه منع کوو. هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي او دغه الهي دین ته عیبونه پیدا کوي. وتصدون عن سبيل الله من آمن به. د الله جل جلاله د لارې څخه خلق منع کوي. هغه خلق من آمن به، هغه خلق چې پر الله عز وجل ایمان راوړي. وتبغونها عوجا، او دغه الهي دین ته عیبونه پیدا کوي. نن ورځ هم داسې کسان شته چې پر اسلام باندې بعضې عیبونه وایي دا ظلم دی، یا د لاس پرې کېدل ظلم دی، یا د حد او قصاص جاری کول ظلم دی، او یا د ښځو ستر ظلم دی، او یا د یوې څخه زیات تر څلورو پورې د زوجاتو تعداد دا ظلم دی. دا د اسلام دشمنان دي. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین. او در په یاد کې هغه وخت چې تاسې لږ واست او الله جل جلاله ډېر کړاست، او وګورئ چې د فساد کوونکو خرابکارانو عاقبت آخره خاتمه څنګه سوه. لکه څرنګه چې د مخ مو درته وویل د مدین قبیله د لوط علیه السلام و قبیلې ته ورنږدې وه. اوس شعیب علیه السلام هغه ور په یادوي، وایي تاسې وګورئ د لوط علیه السلام و قوم ته څه ورپېښه سوه. کیسه یې معلومه او مشهوره ده. او شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل: ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت. ویل زه هیڅ قصد او اراده نه لرم بې له ستاسې د اصلاح کولو تر څو چې زما په وسه پوره وي. یعنې زما دغه ټول کوښښ د دې دپاره دی چې تاسې اصلاح کړم. زه تر خپله وسه کوښښ کوم، نور نو په الله عز وجل پورې تعلق لري. ورونو، نن ورځ د واعظانو څخه هم دغه اندازه غوښتل کېږي چې کوښښ به کوي، تبلیغ به کوي، نور څه نسي کولی چې څوک پر ایمان یا سمه لار مجبوره کړي. لست علیهم بمسیطر. ته پر دوی نه یې مسلط چې په زور یې مسلمانان کړي یا یې په زور سمې لارې ته راولي. ستا په وس او قدرت کې دغو نه ده چې د خلقو د اصلاح کوښښ وکړي. نو شعیب علیه السلام هم فرمایي: ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.
یعنی زه بې له ستاسې اصلاح څخه بله اراده نه لرم تر څو چې زما په وسه وي او زما توفیق نه دی مګر په نصرت او کومک د الله عز وجل او خاص پر دغه الله جل جلاله ما توکل کړی او دغه الله ته رجوع کوو. شعیب علیه السلام دعوت کوي خلق و توحید او سمې لارې ته رابولي. قوم دا د دعوت ردوي او د علیه السلام ته د درواغجن نسبت کوي او په جواب کې ورته وویل قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت حلیم الرشید. قوم ویل یا شعیب ایا ستا دغه ډېر لمونځ کول یا دا ستا نوی دین تا په دې امر کوي چې موږ هغه شیان پرېږدو چې زموږ پلرو د هغه عبادت کاوه یا پرېږدو موږ په خپلو مالو کې هغه تصرف چې موږ یې غواړو هغه چې په تول او ترازو کې د خلکو څخه ډېر اخلو لږ ورکوو. مقصد دا چې قوم د ده نصیحت نه مانه او دا علیه السلام ته به ویل دا ستا نوی دین دا درته وایي چې موږ هغه شیان پرېږدو چې زموږ پلرو یې عبادت کاوه او دا ستا نوی دین پر موږ حکم کوي چې موږ باید په خپلو مالو کې څنګه تصرف وکړو. د دنیا کاروبار مو هم ستا په خوښه دی لکه نن ورځ چې هم ځینې داسې خلک سته چې دین یوازې په عبادت او مساجدو پورې خاصوي په سیاسي اجتماعي او اقتصادي امورو کې دین نه غواړي. وایي دا ستاسې کار نه دی دا دنیوي امور دی غواړي چې دین د دنیا څخه جلا کړي چې دغه طریقه او افکار د شعیب علیه السلام د کافر قوم منهج او طریقه و. حال دا چې دین د دنیوي امورو د اصلاح دپاره هم راغلی. د شعیب علیه السلام قوم ویل اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. یعنی په تجارتي کارو کې مو مداخله مکوه دا ستا کار نه دی. اوس چې د شعیب علیه السلام او د د قوم په مابین کې خبره تر دغه ځایه ورسېده نو شعیب علیه السلام د دوی په بیرولو او انذار شروع وکړ او ویل ویا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ویل ای زما قوم دغه زما دشمني مو و دې ته ورپورې نه وهي چې و تاسو ته هم هغه کار در پېښ سي لکه د نوح هود او صالح علیهم السلام و قومو ته چې ورپېښ سو او د لوط علیه السلام قوم د زمان او مکان په لحاظ ستاسې څخه نه دی لري. یعنی زما سره په ضد عناد او عداوت کې مه درېږئ چې ستاسې د دغه عناد په خاطر د ډېرو سختو عذابو وړ او مستحق سي. د نوح هود او صالح علیه السلام پر امتو چې د دغه ضد او عداوت په سبب کوم عذابونه نازل سوي دي هر چاته ور معلوم دي. او د لوط علیه السلام د قوم قصه خو په دغه نږدې وختو او په نږدې منطقه کې پیښه سوې ده. په هغه سره عبرت واخلئ. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربي رحیم ودود. او تاسې د خپل رب څخه مغفرت وغواړئ ایمان راوړئ او بیا د عز وجل پر طرف رجوع وکړئ. بېشکه چې زما رب ډېر مهربان او د محبت خاوند دی. که توبه وکاږئ ټول کارونه در بخښل کیږي فقط توبه وکاږئ مګر قوم پر هغه خپل کفر او انحراف ټینګ ولاړ دی. شعیب علیه السلام ورته وویل فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صبر وکئ تر څو الله عز وجل زموږ او ستاسې په مابین کې حکم او فیصله وکړي او دغه الله خیر د حاکمینو دی. دا د شعیب علیه السلام د طرفه اول انذار و. فیصله یې الله عز وجل ته پرېښول. ایا اوس قوم عبرت واخیستی؟ حال دا چې شعیب علیه السلام ورته وویل چې ستاسې حال به هم هغسې وي لکه د هغه پخوانیو قومو. ایا دوی د هغه خپل عمل څخه راوګرځېده؟ یا هېڅکله نه. او شعیب علیه السلام ته ویل په تا سحر سوی دی د سحر په واسطه د عقل د لاسه ورکړی دی. قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبین. قوم ویل بېشکه چې په تا سحر سوی دی او ته نه یې مګر یو بشر زموږ په مثل
او موږ پر تا ګمان کوو چې خامخا ته د درواغجنانو څخه. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. کته په دغه خپل دعوه کې د صادقینو رښتیا ویونکو څخه یې، نو پر موږ د اسمانه څخه یوه ټوټه راوغورځوه. دا هم عینا هغه جواب دی چې په پخوانیو قومو عادیانو، سمودیانو او د لوط علیه السلام قوم وایه. هغه هم ټوله دغسې وه، خپلو انبیاو به دعوتول، دوی به انکار کاوه. نبی به په تکرار سره دعوت او تبلیغ کاوه، خو دوی به پر هغه خپل کفر او انحراف نور هم ټینګار کاوه. بیا به نبی د الله عز وجل په عذاب سره انذار ورکړي، بیرول به، خو دوی به عناد کاوه او عذاب به غوښت. نو بیا به د آخري وار دپاره انذار ورته راغی. اوس د شعیب علیه السلام د قوم هم دغه حال و. الله عز وجل فرمایي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. د قوم مشرانو، هغه مشرانو چې کبر او سرکشي کړي وو، و شعیب علیه السلام ته وویل: یا شعیب، خامخا تا او هغه کسان چې ستا سره ایمان راوړي دي موږ د خپلې قریې او کلي څخه باسو، یا به خامخا تاسې بیرته زموږ دین ته راګرځئ. اوس تهدید او مقابله شروع شوه، لکه په پخوانیو امتو کې چې عینا دغسې ضد او عناد کېدی. ویل که ته دغه خپل دعوت ته دوام ورکړي موږ چې د خپل کلي مدین څخه باسو، شړو دي. مګر شعیب علیه السلام نور هم دعوت کوي. دا یې امید دی چې قوم یې د الهي عذاب څخه خلاص وي، خو دوی دعوت نه قبلوي، حتی د شعیب علیه السلام و خبرو ته غوږ نه نیسي. او که چیرې به چا غوږ ورته ونیوي، کم وخت چې به شعیب علیه السلام د خپلو خبرو څخه فارغه سو، هغه غوږ نیونکي به څه ورته وویل؟ ویل تا څه وویل؟ زه خو په شي نه سوم پوه. شعیب علیه السلام به بیا هغه خپل دعوت او تبلیغ تکرار کړي. هغه به ویل: یا زه نه سوم پوه، ته څه وایې؟ دغسې د پسخند معامله یې ورسره شروع کړه. الله عز وجل فرمایي: قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول. دغه به ویل چې موږ نه پوهېږو ستا په خبرو، نه پوهېږو. اوس ته د دغسې انسان سره څه کوې؟ څنګه تبلیغ ورته کوې چې ستا سره په دغه الفاظو او دغه شعور سوال او جواب کوي؟ ته بیان ورته کوې، دی وایي نه پوهېږم. بیا یې ورته تکراروې، وایي نه سوم پوه. بیا یې تکراروې، وایي نه سوم پوه. او بیا قوم ورته وایي: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ویل موږ تا وینو چې ته په موږ کې کمزوره او ضعیفه یې. نو یو کمزوره سړی باید خلق د ځان دشمنان نه کړي او په لوی لاس ځان د مرګ په خوله کې وروان نه چوي. او که دغه ستا خپلوان اقربان نه وای، خامخا به موږ ته سنګسار کړی وای. یعنی دغه ستا خپلوان زموږ سره زموږ په کفر کې شریکان دي، موږ د هغو مراعات کوو. ته په خپله پر موږ هیڅ قدر او عزت نه لري چې هغه دې ستا د وژلو مانع سي. فقط دغه ستا د کورنۍ او ټبر د خلقو لحاظ دی چې ته مو ژوندی پرې ایښی، که نه پخوا به مو لا سنګسار کړی وای. شعیب علیه السلام ورته ویل: قال یا قوم ارهطي اعز علیکم من الله. ویل ای قومه، ایا دغه زما اقربا تر الله عز وجل پر تاسې عزیز دي؟ دا د افسوس او تعجب ځای دی چې زما د کورنۍ په خاطر مې د مراعات وړ بولئ، مګر دا چې زه د پاک الله جل جلاله نبی یم، تاسو ته رالیږل سوی یم، د خپل صداقت او نبوت دپاره واضح او روښانه دلایل او علامې هم لرم، د دغه مراعات نه کوئ. ډېر افسوس. د الله عز وجل عظمت او جلال هیروي، خو د کورنۍ عزت او قدرت ویني. دلته نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته په شدت سره وبېراوه او خبره آسماني او الهي فیصلې ته پرېښوده. الله عز وجل فرمایي: ویا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ای زما قوم، تاسې خپل عمل کوو، یعنی خپل شرک او ګناهونه کوو،
زه هم خپل عمل کوم چې توحید او طاعت دی. ژر به تاسو ته در معلومه سي چې زموږ څخه څوک چې زموږ څخه وچاته د الله عز وجل عذاب راځي او رسوا کوي، او ژر به هغه څوک وپېژني چې درواغ وایي. د خپلې آخري نتیجې انتظار کوئ او زه هم ستاسو سره انتظار کوم. اوس موږ او تاسې د آسماني فیصلې انتظار کوو. شعیب علیه السلام دا دعا وکړه چې الله عز وجل د ده علیه السلام او د ده د قوم په مابین کې فیصله وکړي. قوم یې د ده علیه السلام د خبرو اورېدل رد کړه، نه غواړي چې دعوت او تبلیغ یې واوري، او دغه ورته وایي که ته دعوت پرې نږدې موږ دې د مدین څخه شړو. قوم په داسې موقع پسې ګرځي چې د شعیب علیه السلام کورنۍ بې خبره وي، او دوی شعیب علیه السلام سنګسار کړي، په ډبرو ویشتلو یې مړ کړي. دلته نو شعیب علیه السلام دعا وکړه چې الله عز وجل د دوی په مابین کې فیصله وکړي او خبره پای ته ورسېږي. شعیب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه: ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. ای زموږ ربه، زموږ او زموږ د قوم په مابین کې په حق سره فیصله وکړه، او ته تر ټولو فیصله کوونکو خیر او بهتر یې. واقعا هم د عظیم او جلیل رب د طرفه فیصله راغله. الله عز وجل شعیب علیه السلام او هغو کسانو ته چې د ده سره ایمان راوړی وو نجات ورکړ، او پر هغه نورو هغه عجیبه عذاب نازل شو. دا عذاب یو قسم عذاب نو، بلکې قسم قسم عذابونه وو چې د مدین پر کفارو نازل شو. الله عز وجل د خپل عظیم قدرت مظهر راښکاره کوي چې څه قسم عذابونه لرم. که ستاسې په یاد وي موږ واورېده چې عادیان څنګه تباه او هلاک شول. الله عز وجل په سورة الحاقه کې فرمایي: واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. هر څه چې عادیان وو په ډېر سخت آواز کوونکي باد هلاک رسول، چې الله عز وجل دغه باد 7 شپې او 8 ورځې پرله پسې پر دوی مقرره کړی وو. نو تا به هغه د عاد قوم پر مځکه مړه پراته لیدل لکه د خرما د درختو تنې. آیا ته وینې چې کم یو دی د دوی څخه باقي پاتې سوی وي؟ نو موږ ولیده چې عادیانو ته په باد سره عذاب ورکړي او هلاک یې کړل، مګر د شعیب علیه السلام قوم ته د دغه عذاب پر عکس عذاب ورکړي، یعنی هوا یې پر ودرول، باد بند شو. سبحانه القادر. هیڅ هوا نشته، د باد هیڅ حرکت نشته. څو ورځې تېرې شوې، هوا نشته، نفس تنګي ده، ګرمي ډېره زیاته شوه، قریبه ده چې خلک د ګرمۍ څخه هلاک شي. او بیا نو الله عز وجل تر کلي د باندې یوه لوی تخته وریځ راولېږله چې تر هغه وریځې لاندې سایه وه. د مدین ټول خلک، نر ښځې او کوچنیان، ټوله وه دغه وریځې او سایې ته ورووته. ډېره سخته ګرمي پرې تېرېږي، اوس سایه غواړي. نو ټول قوم د دغه وریځې لاندې په سایه کې کښېنستل. دوی تر سایې لاندې ناست دي او ولاړ دي چې تر دوی لاندې مځکه په رېږدېدو شوه، زلزله شروع شوه، ټول پر ځنګنو ولوېدل. او بیا جبریل علیه السلام پر دوی صرخه لو چغه وکړه، ټول مړه شول. الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي: فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم. دوی و شعیب علیه السلام ته د درواغو نسبت وکړي، نو دوی د سایې د ورځې عذاب ونیول. بېشکه چې دغه عذاب د ډېرې لوی ورځې عذاب و. په خپله د دغه وریځې څخه هم اور راتویېده. لاندې په مځکه کې سخته زلزله وسوه او یو سخت بیرونکی غږ هم پورته شو چې په دغه عذابو د شعیب علیه السلام قوم هلاک او تباه شو. اول پر دوی هوا نیستې شوه، سایه یې غوښته، و دوی ته هغه سایه راغله چې په هغه کې د دوی دپاره عذاب و. دوی وچ ویل: فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین. پر موږ د اسمانه څخه یوه ټوټه راوغورځوه که چیرې ته د رښتیا ویونکو څخه یې. الله عز وجل هم د اسمان څخه عذاب ورته راولېږي. فاخذهم الرجفة
فاصبحوا في دارهم جاثمين. نو ونیول دوی زلزلې، نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې پړمخې پراته. جاثم هغه څوک دی چې پر ځنګنو ولوېږي. او بیا الله عز وجل په سورة هود کې فرمایي ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كم وقت زموږ د عذاب امر راغلی نو موږ شعیب علیه السلام او هغه کسان چې د سره ایمان راوړي وو زموږ په رحمت سره خلاص کړل، او هغه کسان چې په کفر سره ظلم کړی وو سخت غږ لوی چغې ونیول چې دا د جبرئیل علیه السلام آواز. نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې مړه پړمخې پر ځنګنو لوېدلي. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نو شعیب علیه السلام د دوی څخه مخ واړاوه او ویل ای زما قومه خامخا ما تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسولي دي او تاسې ته مې نصیحت وکړي مګر تاسې ایمان نه راوړئ. نو څنګه به زه د کافر قوم پر هلاک خفه سم؟ یعنې دغه ټوله حالات ما تاسې ته ویلي وه او د دغه راتلونکي عذابو څخه مې بیرولي واست مګر تاسې هېڅ خبرې ته غوږ نه نیوئ. شعیب علیه السلام مدین ته راغلی ځکه د مدین ښار نسو تباه، فقط د مدین اهل هلاک او تباه سو. مدین سالم پاتو. نو شعیب علیه السلام په مدین کې ژوند کاوه او د دوهم وار دپاره بیا خلق مدین ته راتله دلته اوسېدل او د مدین اکثره خلق مؤمنان وه ځکه هغه کسان وه چې د شعیب علیه السلام سره مسلمانان پاتې او بیا قرار د باندې څخه د نورو منطقو څخه کفار مدین ته راتله. نو مدین بیرته آباد او دغه مدین هغه ځای دی چې په وروسته کې بیا موسی علیه السلام د مصر څخه ورته راغلی چې بیا به په وروسته کې د موسی علیه السلام او د مدین قصه ان شاء الله تعالی درته بیان